د روسیې د سنت پیټرزبورګ ښار د قول اردو ودانۍ. دلته د ودانۍ سر دی. ښکته برخه په ځمکه کې ډوب شوې وه. موږ په درم پوړ کې د کړکۍ لوړوالی اندازه کوو. په لومړي پوړ کې د کړکیو سره پرتله کړئ. د کړکۍ د خلاصېدو نیمایي لوړوالی د اسفالټ سطح څخه ښکته و. تاریخ پوهان تشریح کوي چې ودانۍ د خپل وزن لاندې په ځمکه کې ډوبه شوه. د ادعا له مخې ودانۍ ورو او په تدریجي ډول ډوبه شوه. دا په کال کې 1 سانتي متره په ځمکه کې ښکته کیږي. د دې ودانۍ یو پخوانی عکس یو 110 کاله وړاندې اخیستل شوی. ودانۍ د نن ورځې په څیر په ځمکه کې ډوبه شوې ده. د 110 کلونو لپاره ودانۍ په بشپړه توګه نه وړنګه شوې، نه سانتي متره نه 1 انچ. ما زوړ او عصري عکس یو ځای کړ. دا په څرګنده توګه لیدل کیږي چې د سړک سطحه په 100 کلونو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د لومړي پوړ لوړوالی په ځمکه کې ډوب شوی و. حقیقي عکسونه د تاریخ پوهانو له کیسو سره تضاد لري. مخکینۍ دروازې ته وګورئ. دروازې د ودانۍ توازن ماتوي. دا هغه ځای دی چې د ننوتلو دروازه باید په مرکزي آرچ کې، خو د ننوتلو دروازې په خاورو پوښلې وي. دوی د ننوتلو دروازه نه وکندل. دا به د سړک په اوږدو کې ژور سوري پرېږدي. د ودانۍ په نورو برخو کې دروازې ماتې شوې دي. د دیوال ماتول د ټولې ودانۍ د کیندلو په پرتله اسانه وو. دومره لویه ودانۍ پرته له تخریب په ځمکه کې ډوب نشي. احمق تاریخ پوهان په دې نه پوهیږي چې ودانۍ تل په مساوي توګه ځای په ځای کیږي. دا ودانۍ د خښتو څخه جوړه شوې ده. که چیرې تصفیه غیر مساوي وي، د خښتو دیوالونه به خامخا ټوټه شي. ودانۍ به ټوټه شي او سقوط وکړي. مګر لرغونی جوړښت په بشپړه توګه ساتل شوی. د معمارۍ ډیزاین له مخې ودانۍ باید یو بشپړ لومړی پوړ او یوه خونه ولري. شاوخوا 2 متره تر ځمکې لاندې و. دا د ناورین نښې دي چې ساینس تاریخ پټوي.